ایس به هم نه کوو در په در اوس هم یو خاورې په سر به بیا هم یو ستاسو د شاپینګونو خو زه خیر ته کېنولم اوخیا دا ته مخکې نه کم داسې دعوتونه وابې هم ستاسو خپلوان به په خپله ورشه ځکه چې دا خو زما کور نه د ستړو ځای دی شاباسګړه اور لا بل شوی نه دی او لوګي یې تر اسمانه لاړه صاحب ته دا اور لوګي پرېږده د دې مسلې څه حل روباسه ما ته پې ځان بدې نه ښکاري ستاسو زوی ورک شوی دی که نه السلام علیکم وعلیکم السلام دایمه په خیر راغلي زما نظر نه لګي شکر دی بیا به مې ځان ته سپېلني لوګو کول صاحب ته شربت راوړي وینا شربت نسکما تازه وال مې خوړلي نارې رنځ به مې ته چې په تورو سترګو تور رانجه کې پورې د تورې بلا پاسي سل نورې څه تا ما ته توره بلا وویله که دا اوس اش او ګلفام ورد نو څه به سوچ کوي توره بلا خو بلا ښه وي ته خو د بلا مورې ما د پاره ځان ساتلم درنه ګران دي ځکه چې په کورې ما د پاره اوف پرنس ما ته ښکاري که نه د دې مازو سکرو پوره ډیله شوی دی دا به ټایټ کول غواړي ګوره سویټي ګپ مې لګولو ستا د تورو سترګو تعریف مې کولو تعریف دا را څنګه تعریف کې ما ته پته ده چې خر د ګل په بویولو نه پوهېږي خو بیا هم زما لاسونه مات څه چې ما ته ګل ونیو اوس دا د هر ذکر پکې د کم ځای نه رالو ضروري ده چې ته اوس هر خبره کې ما ته خپل یاران دوستان یادې ګوره سویټي ما ته پې ځان بدې نه ښکاري ځکه ته دا خبره کوم خدای شته چې سم روان ریډوي څوک د پیش تاو هم نه کړي نو په خپله باندې غږېږي او سم غږېږي او تر هغې پورې غږېږي چې اورېدونکي دنه تښتېدلی ني هغه هوښیاران وایي چې چېرته ډبي نو هلته ادبي ته د ډب مسلمان یې چې څو ځله مې دله په ډبونو باندې ادب وښولو نو چې څو ورځې پکې تېرې شي نو بیا دې چارج ختم شي ستا عظمت ته سلام دی چې په سر دې چاړه شي نو خدای دې په زړه شي ګوره سویټي زه څومره ښه موډ کې راغلی وم غرق دې کمه د اس نه دې کوز کم او په خر دې سور کم زه څومره په موډ باندې تیاره شوم او تا سره دلته راغم او تا دوه ګوتې تورې کې او په ما خوارې دې پورې کې وایم یې سویټي ډېر ارمان به راپسې وکړي خو بیا به زه نه یم اوف مور پې بوره شه او ژوند پې سور اور شه او اسمان پې رانه سکور شه چې ستا ارمان به ملا څوک کوي ښه نو لکه ستا زړه کې زما دا قدر دی تا خو ما ته وی چې زه ستا په تن کې سا یم د سترګو د نظر یم او د سپېږمو د سلنسر یم پرنس د وخت خبرې دي هغه ټایم خو زه ستا په شم لګې شوم غلطه او چې کور ته دې راغم نو نه دې خر و نه دې کته او خو ستا د مزغون هم د پوله اوبو تلو او په کور کې د جوارو د وړو درک نه لګېدو خبردار زما ماضي به نه چھیړې ښه ته به زما په ماضي حال او مستقبل کې لتې وې او زه به ستا ماضي او حال او مستقبل نه چیړم دا څنګه کیدی شي دا کیسه چې لکه ته ځان ته ګرانې د ګیدړ د جواب نه د ازمري مخه نیسي په کومو سترګو چې راته ګورې هم په هغه سترګو به ته ګورم ما ته مشرانو ویلي دي چې بچې که جنګ نم کې نو لکۍ به پورته ساتې دا لکۍ جوړه ته به چا پرې کې اوس دې خوند نشته او بیا به راته بونډې سونډې ګرځې د شرم لوښي په شان سویټي خوار کور د دیواله معلومیږي او د مال دیوال نه خلک لوټې اوچتوي زما د خوله ماته شي او زما د توبه مې ورسره چې په دې خواره خوله بیا سربې خبرې نه کوم اوس دې لکه مازغه په ځای شو چې خوار شوې نو هوښیار شوې ښه نو بیا خو تم توبه وباسه زه به ولې توبه وباسمه نو ګوره ناروا خو مه وایه که نه ته خو زمان هم زیاته خواره وې اوس چې مړه شوې نو اسمان خو په کاڼو موله که نه ستا دومره همت تا ما ته داسې وویل ته داسې نه دا کار خو مه کوه که نه یاره مخکې سره چپړه ده لاس کو مه ګزار ونه کړې ګورې ښه په یو ځل دې چې دا نشانه سم ګزار به نه کړې ګزار ونه کړې که نه غار کې کما به ویم ځواني مرګ کې کما ګلفام صاحب خفه نه شي دا ځواني مرګ مې ویشتو ژبه ډېره اوږده شوې ده بس ټیک ده تا نه خفه کېږم تا نه خفه کېږم راکړه دا سنډل ما ورکه سنډل ورکه تمامي سنډل ورکه هم دې بېغار کړو تاسو سره به کور کې ګورم چې زه درم کم که نه چې اړورانه شي
وای ګلفام صاحب تم ګوره را ګوره نه خو بس دوه مخیزو ډزو کې سره رانه نه وای قربان شم دا دوه مخیزې ډزې نه وي دا د یو مخه ډزې وي او بل مخ ته منډې وي منډې نه وي ګلفام صاحب مورچه کېدمه وای ته خو چې په کم سپیډ روان وې که نه نو د هغې نه خو داسې معلومېده چې چېرته بار ملکې ورته مورچه کېږي بس ګلفام صاحب په تندي کې مې د ازمري ویښته دي خو چا لیدلي نه دي وایم غلی شه د چا په سټ چې د ګیدړ ویښته ولاړي که نه نو د هغه په تندي کې به د ازمري ویښته څو خاورې وویني ګلفام صاحب بس پرېږده دا خبرې که رښتیا را باندې وې که نه نو ستا هم په کور کې واک د روټۍ نشته او په حجره کې میلمانه ساتي واه ډېر ښه دې ته وایي زه ستا د خولې کیسې کوم او ته زما د خولې پېښې کې خدای وکړه ماته پې ځان بدي ښکاري بس نن را باندې پرده شه سبا به را باندې پرده شم بس ټیک ده مونږ ټول د یوې اونې لرګي یو خو څه اوږدي یو او څه واړه یو بار زمري و په کور کې پیشونګړي یو دا تکلیف دی ولې کولو هېڅ خبره نه ده ټولې مخ یا لکه پرنسیا خو وایم چې چېرته نه کاري هلته به ته کار لرې دا څه وې ګلفام صاحب زما دلته کار و نو ځکه مې کار ولرلو که نه او ګلفام صاحب ده ته هم لکه د ګیدړه خو دی به بده شوی دی ځکه خو د ښار مخه کوي د ښار نه د بهر تلو اراده کیم دا ملک پرېږدم ګورې ګلفام صاحب د ده خوله د سوې ده او شوندونه پرې د اوښ وهي ودې کاته ګلفام صاحب د سوځېدو بوی مې راغلی ته لږې دا سلینسر غوندې سپېږمې دې راکاږه په ارام کښېنه سویټي ټیک وایه دا شنغرۍ ده تک پیسې خو تا سره شته نه او بهر روانې اوهو ګلفام صاحب دا ټیک ده چې تش لاس مې دشمن دی خو زه به دله دا 19 شل کوم وایم پرنس هغه کوه که نه او هغه وایه چې څه کولی شي مونږ د سره بیا شرمېږو په خپله خو په حیا باندې نه اورې که نه مونږ د حیا خلک یو زمونږ له خیالو ساته ګلفام صاحب د شرمېدلو په شرم باندې څه تاسو په سر خو والله چې لکه د ګډوري شرم څو سوزل بیان کړي دي خو تاسو خو پسې شاتم نه دي کتلي آفرین شه ستاسو په هغه دغه شرم باندې چې تاسو کې شته دی نه وایم دې د شرم ګوډي ته وګوره په خپله غلبیل دی او کوزې ته ګوتې نیسي اوهو هغه ردې والا به درنه لاړ شي او والله بس تاسو په خبرو کوم دلته نو هغه بار ولاړه وچ شوي راته وایم شابه زر که دا داړه اخبارونه دې خرڅ که چې د امریکې ټیکټ پې ځان له واخلې ته به وې د سوکانونه سوزکي کې سورېږي او پابو بابا ته ځي هغه ورځ لرې نه ده ښه وخاندئ راپورې ښه راپورې وخاندئ چې د جاز د کړکۍ نه ته بیا ټاټا کوم ته به د کړکۍ نه ټاټا کړي او ما په چاپړه ویشتې دا والا تر وګوره چې څو دی بس ته یو 200 روپو دی که خدای مې نه غلطوي خدای ورې څنګه غلط کي زمانه هم زیات هوښیار څنګه 200 روپو دی نه نو خوښه دې نه ده چې یو 2 کروړه روپۍ درله درکړم که خدای مې نه غلطوي ما ته هم پې ځان بدي نه ښکاري خوار کور د دیواله معلومیږي دا مخوکه دې دومره خواره ده چې دا د 2 کروړو ذکر هم پې سپېره ښکاري تم په کور کې دانې نه لرې او په ژرنده لاس لګې خرڅې او که نه مخکې دنه تېر شم که خدای مې نه غلطوي آفرین والله نور خوارې خو هوا یې د خانانو ده ښه راکوه 200 روپۍ ځه ها دا واخله داسې دي ولې نظر دې نه لګي لکه چې په ټپ وي ګلدان دی ګلدان که خدای مې نه غلطوي نو زه په دې زوړ ګلدان څه کوم دې ګلدان ته زوړ مه وایه دا خو د دې ګلدان توهین دی توهین د اکبر باچا د زمانې ګلدان دی که خدای مې نه غلطوي ها د اکبر باچا د زمانې دی ها د اکبر باچا نه لکه چې تا پټ کړی که خدای مې نه غلطوي دا شکل دی والله د غلو دی نه یاره د اکبر باچا 2 زما نیکله په انعام کې ورکړي که خدای مې نه غلطوي دا څه وی ستا نیکه به اکبر باچا سره څه کول زما نیکه به اکبر باچا له خرونه سرول خو ته دا پرېږده دا ګلدان والا که خدای مې نه غلطوي اسیار یو تپوس نه کومه ستا نیکه څه وي چې د اکبر باچا بریتونه وو که نه اوهو عجیبه سړی یار زه د یو ځای غږوم او ته بل ځای غږېږي که خدای مې نه غلطوي
خو د یو ځل غلط کا چې دا د اکبر باچا کیسه خو راته وکړي. زه دنه ځمه او دا زما کارت دی او زما نوم علمګیر دی، دا ځان سره کا. واه 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 آفرین یار، نیکه د اکبر باچا سره او تا علمګیري. هلکه دا د مغلو ټول خاندان خو تاسو په خپل کور کې آباد کړی ښه. وای مې داسې بل ګلدان هم ما سره دی، که بیا دې پکاري که نه ما ته ټیلیفون وکړه که خدای مې نه غلطوي. زه بس خدای تا چرم نشي غلطولی، تا له داسې سلونه نه لرم. وای کنه وای نو وای نو وای خیر خدای کنه ته خو داسې ښکارې لکه چې مرګ دې لیدلي او ته بېرته دې غاړه ایښي. وای پرنسیا دا خو داسې شوه لکه چې ما په خپله توره باندې ځان غوست کو. داسې یې ګلفام صاحب، ته خو داسې ښکارې چې یا مین او یا غمجن یې. که مین یې لکه د مجنون غوندې سارا ته وځه چې د مینې لا زوال کردار شي. ها لکه ته ما په عاشي باندې نشپاتی کې. پرنس جانی دا ګلدان چرته ګلدان چېرته و؟ تا هم داسې سړي سره واده کړی چې په کباړ باندې ځان ساتي. د خرڅ نه یې خدای راستي ګلفام صاحب ته مې هم په کباړي خرڅولې. اصل کې خبره داره سویټي چې دا مال راکو هغه کباړي وی چې دا ډېر قیمتي ګلدان دی او ډېر زوړ دی. په دې کې به اکبر باچا ته درباریانو ګلونه ایښودل. رښتیا؟ او زما ستا په سر قسم وي. واو دا خو بیا ډېر تاریخي ګلدان دی. بالکل دا چې په ډرینګ روم کې داسې کېدی په ټیبل باندې انشاءالله چې ډېر خوند به وکړي. ما وی په ما ناوخته دی زه به لاړ شمه. ګلفام صاحب صبر وکړئ تاسو له اوس د چیر وړوه. او ویم نه ناوخته دی اور لا بل شوی دی او لوګي یې تر اسمانه لاړو. ویم ځم چې دا اور په وخت باندې مړ کړمه. دا په داسې وشو؟ ما ته څه پته ده، ټول عمر د اور او لوګي سره لوبې وکړې، نو اوس نه یم خبر چې دی اور پسې لاړو که لوګي پسې. وخت وګوره او د تړ کور نه یادېږي د دې به راضي او که نه زه ته به نن زه په اسمان کې ستوري وښیم. سلام علیکم سرجي. وعلیکم السلام. ته چېرته وې؟ یا خدایا خیر ډارلینګ ویم نن خو دې رویه بیا د تاڼېدارانو غونته ده. بلکل چپ شه او دا راته وایي ته چېرته وې؟ زه به د پرنسي له ورغلی ومه. وای دروغجنه وایي زه پرنسي له ورغلې وم. ته پرنسي له ورغلې وې که هغه سمرینې نه ورغلې وې؟ که څوک سمرینه کومه سمرینه؟ وایي کومه سمرینه ته خو یې پېژنې نه. هغه سمرینه چا سره چې د عشق معشوقې خبرې په ټول دار چا په خولې باندې دي. او وایي کومه سمرینه؟ وایي عشي بیګم زما د ستا په دې سر باندې قسمي اورې که نه چې ما صرف تا سره عشق کړی دی او په هغه عشق باندې زه دومره پښیمانه یم ما ته دومره سزا میلاو شوې ده چې اوس خو د عشق د نوم نه م یارېږم. واو ډېر ښه راته معلومې چې چېرته دې په چا باندې سترګې خوږې شي که نه هملته دې په زړه باندې عاشقۍ اور بل شي. دا خو ما ته دوا کو چې ټول اورونه مې ته بند کړي دي ګنې اوس به پکې داسې لمبه شوې وې. وای خدایا پاکه بدنصیب یم که نه ویم اور لا بل نه دی او لوګي یې تر اسمانه ورسېدو. ګلفامه دا تور او سپین به زه معلوموم.